د کراچۍ پریس کلب مخې ته د اگست په 18مه د عیسایانو ټولنې غړو او مدني فعالو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د پنجاب په جړاواله ښار کې د چرچونو سوځولو د پیښې غندنه کړې او د حکومت نه د انصاف غوښتنه کړې ده. جړاواله में जो फैसलाबाद की तहसील है د فیصل آباد په تحصیل جړاواله کې ګڼ شمېر عیسایانو کورونه بلکې پوره کلي سوځول شوي او عیسایانې وهلي ټکولي. خلکو خپل ژوند خوندي کولو دپاره خپل کورونه پرېښودي. کلیساګانې سوځول شوي، مذهبي کتابونه یې سوځولي. د توهین مذهب قانون یوازې د قرآن په توهین نه بلکې بایبل بې حرمتۍ باندې هم لګي. ये बाइबल की बेहरमती पर भी लगता है. د اگست په 14مه په فیصل آباد کې د قرآن سپکاوي د تور وروستو په ګڼ شمېر کې قهرجنو مظاهرچیانو د عیسایانو چرچونه سوځولي او د هغوی کورونو ته تاوان اړولی و. د پاکستان د پنجاب پولیس وایي د چرچونو سوځولو او د عیسایانو په کورونو د برید په تورونو 130 کسان نیولي دي او د لسګونو خلافي مقدمه درج کړې ده. اگر یہ واقعہ رونما ہوا تھا که د قرآن د توهین پیښه شوې ده نو په پاکستان کې د هغې دپاره قانون شته، عدالتونه شته او د هغه تورن تن پر ضد به مقدمه درج شوې او د قانون منګولو ته به راوستل شوی و، نه چې په دې ترڅ کې د عیسایانو کورونه او چرچونه سوځول شوی وي. کو جلا دیا جاتا. امریکا د جړاواله په پیښه د اندېښنې څرګندونه کړې او له اسلام آباد د ککړو کسانو د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي د جړاواله په پیښه قانون نافذ کوونکو ادارو ته د لګکیو په نښه کوونکو پر ضد سخت کاروي ویلي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.